السلام علیکم زه اکرام او تاسو ګورئ ټیک سټوډیو زموږ د ویډیو ایډیټینګ چې کوم کورس شروع نو په هغې کې کلاسز لږ ډیلی شوي وو نو دې وجې نه نن کلاس چې دی نو هغه زه اخلم بل ملګری چې دی زموږ نو هغه لږ بیزي دی دې وجې نه نو نننی ویډیو چې دی نو هغه زموږ د کاین ماسټر کلاس نمبر 4 دی کلاس نمبر 4 کې به موږ ګورو د کاین ماسټر پلی سٹور مطلب دا غي چې کم خپل سٹور دی بای کې کم افیکټس دي کم ترانزیشنز دي او کم په تصویر باندې کم افیکټس راځي ویډیو باندې راځي هغه موږ څنګه ډاونلوډ کولای شو فونټ څنګه ډاونلوډ کولای شو نو هغه موږ په دې ویډیو کې ګورو تاسو کله کاین ماسټر کولاو غي نو دلته کې تاسو ګورئ دی لیفت سایډ ته تاسو سره د پلی سٹور دا کم دغه چخکاری د سٹور دا کم آیکن چخکاری که تاسو په دې باندې سمپل کلیک وکړئ نو تاسو سره به دا سٹور چې دی نو د دې کاین ماسټر اسیسټ خپل سٹور چې کوم دی هغه تاسو سره کولاو شي په دې کې چې تاسو سره مختلف چې د سیزونه دی هغه تاسو ډاونلوډ کولای شئ فار ایگزامپل افیکټس زموږ سره کم افیکټس چې دي چې تاسو په ویډیو باندې لګولای شئ او په تصویر باندې لګولای شئ نو دغه مختلف افیکټس تاسو چې ګورئ نو تاسو به څنګه ګورئ چې تاسو دا افیکټس ته مختلف په دې کې تاسو ګورئ نو زموږ سره چې د کټګوریز دي نو فار ایگزامپل تاسو دا یو کولاو کړئ تاسو دا دې نه پلی کوئ نو تاسو به وګورئ چې دا به څنګه افیکټ سي او دا به په ویډیو باندې څنګه راځي تاسو ګورئ داسې قسمه افیکټس پیدا کوي نو داسې قسمه افیکټس تاسو په خپل ویډیو راوستل غواړئ نو دې نه ډاونلوډ دا بټن تاسو نه په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو دې نه تاسو ډاونلوډ کولای شئ دغه شان زموږ سره په دې کې ټرانزیشنز دي ټرانزیشنز مختلف ټرانزیشنز دي لکه د دوه ویډیوز په منځ کې یا د دوه تصویران په منځ کې مونږ چې کم افیکټ راولو نو هغې ته ټرانزیشن ویلی شي نو هغه تاسو څنګه راوستی شئ دا مختلف ټرانزیشن دي مختلف کټګوریز دي زموږ سره نو دا تاسو یو وګورئ تاسو چیک کوئ کوم چې ستاسو خوښ وي هغه ځان له ډاونلوډ کړئ فار ایگزامپل تاسو ته لږ یو شو کوم چې فار ایگزامپل زموږ سره دا یو چې کم افیکټ دی دا تاسو وګورئ دا تاسو کله پلی کوئ نو په دې کې تاسو ګورئ چې دا کله دوه تصویران ولګي دا یې په منځ کې تاسو دا افیکټ ولګوئ نو دا به دوه تصویران په منځ کې داسې راځي یو تصویر به بل تصویر ته داسې چینج کیږي یا یو ویډیو به بل ویډیو ته چې دی نو هغه داسې چینج کیږي نو تاسو دا د دې ځای نه هم ډاونلوډ کولی شئ چې تاسو ډاونلوډ بټن ووایئ دا به تاسو سره ډاونلوډ شي او انسټال به شي ټیک ده دا به تاسو یوز کولی شئ دغه شان مختلف چې دی زموږ سره په دې کې افیکټس دي هغه تاسو کتلی شئ د مختلف ټرانزیشنز دي هغه تاسو ډاونلوډ کولی شئ دا تاسو ګورئ پلی مې کو بلیډ کټ دا زموږ سره یو بل ټرانزیشن دی دا هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ ډاونلوډ بټن ووایئ دا به ستاسو سره ډاونلوډ شي دا شان زموږ سره مختلف سټیکرز دي سټیکرز هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ په خپل ویډیو کې دا مختلف سټیکرز چې دي تاسو استعمالول غواړئ مختلف کټګوریز دي تاسو دا کټګوریز وګورئ کوم چې تاسو خوښي کوم چې تاسو استعمالول غواړئ نو هغه سټیکرز چې دي هغه تاسو ډاونلوډ کړئ هغه تاسو انسټالولی شئ دا تاسو دې نه پلی کړئ تاسو به وګورئ دا به څنګه افیکټس کوي څه قسمه سټیکرز دي تاسو وګورئ دا به تاسو په ویډیو کې لیدلی وي دغه شانتې تاسو دا سټیکرز هم ډاونلوډ کولی شئ ټیک ده هارټس فرض که ستاسو هارټ شیپ چې دی نو هغه مختلف سټیکرز چې دي پکار دي هغه تاسو دې نه ډاونلوډ کولی شئ ریاکشن پکار دي مختلف ریاکشنز چې دي نو هغه تاسو دې نه ډاونلوډ کولی شئ سپیشل افیکټس زموږ سره ډېر ښه افیکټس دي فار ایگزامپل تاسو د اردو فونټس چې دی ستاسو سره نه انسټال نو تاسو دې نه د اردو فونټس ډاونلوډ کولی شئ نور فونټس د انګلیش چې څومره فونټس دي دا تاسو ګورئ دا مختلف دي هینډ رایټنګ والا دی مطلب د لاسو لیکایي چې کومي هغه شان شیپ کې تاسو ډاونلوډ کول غواړئ عربیک زموږ سره دی په دې کې اردو فونټس دي دا تاسو دې نه څه کولی شئ ډاونلوډ کولی شئ کلیک پې کوئ او سمپل ډاونلوډ بټن وایي د دې ډېر وړوکی سایز دي دا په سیکنډونو کې ډاونلوډ کېږي تاسو ته ګورئ ستاسو چې کوم فونټس خوښي تاسو هغه صرف کلیک کوئ او هغې باندې ډاونلوډ بټن وایي به ستاسو سره ډاونلوډ کېږي دا شان زموږ سره په دې کې مختلف ساؤنډز دي که تاسو ساؤنډز ډاونلوډ کول غواړئ بیکګراؤنډ کې ساؤنډ لګول غواړئ یا په څه ځای کې ساؤنډ لګول غواړئ تاسو دا پلی کوئ مختلف ساؤنډز دي تاسو دې نه کتلی شئ دا زموږ سره چې دی دا کټګوریز دي دا کټګوریز تاسو وګورئ په دې کې مختلف ساؤنډز دي تاسو وګورئ دا زموږ سره ساؤنډ افیکټس دي که تاسو فرض که ساؤنډ افیکټس ډاونلوډ کول غواړئ فار ایگزامپل زموږ سره چې دی نو 4 سټیپس دي که تاسو دا وګورئ داسې دي لکه څوک چې روان یې 4 سټیپس دي مطلب د خپو اواز دی د قدمونو اواز دی
هم سره د دې علاوه چې نو کلیپ گرافیکس دي د مختلف سټایل نه زموږ سره هغه تاسو ډاونلوډ کولای شئ په خپل تصویرانو باندې چې نو هغه لګول شئ تاسو د ډاونلوډ کوئ موږ روان ویډیو کې چې کله موږ کار کوو نو یو پروجیکټ کوو چې بیا کې موږ د استعمالو چې تاسو سره چې تاسو کوم افیکټ خوښتي نو هغه تاسو سره ډاونلوډ تاسو بیا هغه په پریکټس کې هغه انسټالولای شئ او هغه تاسو دا کولای شئ هغه تاسو استعمالولای شئ ٹھیک تا نو هغه افیکټس تاسو ځان لا ډاونلوډ کړئ د دې ځای نه ٹھیک تا نن ویډیو چې دا هغه د سٹور په حواله سره وتا سو کې د ویډیو سٹور نه مختلف افیکټس او مختلف فونټس مختلف ساوند څنګه ډاونلوډ کولای شو نو امید دی ویډیو وسه خوشی ویډیو د مرګرو سره شیر کړئ یوټیوب چینل چې دا سبسکرایب کړئ د نیکسټ ویډیو پر اجازه ده خپل ډېر خیال ساتئ الله پامان